ها موږ سره فایل مینو کې موږ خبره کوله، فایل مینو کې زموږ سره مختلف سیو یوز کو، سیو ایز یوز کو، چې سیو ایز مونږ د هغه ډاکومنټ لپاره یوز کو. مثال کې تر پر یو ډاکومنټ ماته په هغه حالت کې هم پکار دی، د هغې یو کاپي ماته پکار ده په یو چې زه چې دا دې سیو شي خو ایز ا کاپي دې سیو شي، هغې لپاره سیو ایز ما یوز کو. ټیک ده، چې سیو ایز ما یوز کو نو موږ دا خبره نوٹ کوله چې دی به همیشه دپاره د زوړ ډاکومنټ نوم رالي او سلیکټ شوی به وي. صحیح ده، نو تاسو په دې باندې همیشه دپاره کوشش دا کوئ چې دا تاسو په هغې باندې سیو نه کوئ. که تاسو په دې ډاکومنټ 2 باندې دا سیو کړو نو دا داسې شو لکه مثال کې طور پر چې تاسو د سیو کار وکړو. ټیک ده، نو تاسو دلته کې به یا ساتئ چې تاسو دلته کې دویم نوم ورکړئ. ټیک ده، او د ډاک ایکس په باره کې موږ دا خبره کړو چې زموږ سره لږ ایډوانس ورژن دی. ټیک ده، ایکس همیشه دپاره دلته کې موږ ایډوانس دپاره یوز کوو کمپیوټر کې. ښه، فایل مینو کې موږ د اوپن او د کلوز خبره هم کړې وه، دلته زموږ سره انفو دی. ټیک ده، په انفو کې به همیشه دپاره زموږ د ډاکومنټ په باره کې انفارمیشن وي. ټیک ده، څنګه چې انفو انفارمیشن. ښه، په انفو کې تاسو چې دلته کې دې ځای کې ته وګورئ دې ایریا ته یو به څو سره پراپرټیز وي. ټیک ده، یو ایڈوانس پراپرټي یو دا یو ایډیټ هم کو سوري د دې کوم ډاکومنټ دی د دې د انفارمیشن مونږ چینج کولی شو د پراپرټیز کم دی، نو داسې مونږ کولی شو چې شو ډاکومنټ ډاکومنټ فینل به مونږ سره راکولی شي. په دې کې مونږ څه کولی شو د اتر نوم ورکولی شي. کوم مثال کے طور پر زه یو بوک لیکم نو د انګلیش یو بوک لیکم دلته کې مې مایکروسافټ ورډ کې شروع کړی دی، نو زه به دلته کې د اتر نوم ورکم چې اتر هر څوک دی پی 2013 دې ټیم کې زه یم. ټیک ده، نو پی 2013 ټایټل د بوک د دی چې هاو ټو ورکم پورټي. ٹھیک ہے، سبجیکٹ اور جیسے کی ورڈز وغیرہ وغیرہ تاسو دلته کې شاملولی شئ. ٹھیک ہے، د دې علاوه کمنټس شو، تاسو به کمنټس ورکولی شئ. کمنټس څه لپاره یوز کوو؟ د خپل ډاکومنټ باندې چې کوم دی مثال کے طور پر تاسو اکثر یو بوک ولیکئ. ټیک ده، او په هغې باندې بیا کمنټس ورکئ یا چې دا مثال کے طور پر دا بوک ډېر ښه لیکلی شوی دی. ټیک ده، یا دا پلانکي دا بوک لیکلی دی او پلانکي به یې کمنټ ورکړی دی، نو خاص تاسو اترز لوی سه هغه پسې کې کومنټس ورکړي تاسو په بوک باندې. نو بیا چې کله تاسو کم کتون کې د کتاب نو هغه سو کې هغه کمنټس ګوري چې د بده باندې خلکو سره کمنټس ورکړي یا د اتر په موږ سره انفارمیشن راکړي. خدا خو دغه دې کې مونږ دغه باره کې انفو کې خبره کوله پراپرټي او په پراپرټیز کې چې کوم دی مونږ د خپل ډاکومنټ په باره کې انفارمیشن داسې سټور کولی شو. ټیک ده، د بوک کیټګري سره مثال کے طور پر انګلیش دی یا سټیټس یې سره وغیرہ وغیرہ. ها دا خو انفو په انفو کې کوم دی پراپرټي خبرو کوي. دویم سیزن سره ایڈوانس پراپرټیز سي ده، په ایڈوانس پراپرټیز کې بالکل تاسو ته چې کوم دی څنګه زوړ اپ سي دغه په باره کې هغه په شانتي پراپرټیز به افیر شي. ټیک ده، په دې کې تاسو ته ښایي چې زموږ سره د ټایپ یې سره مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دی، لوکیشن په کوم ځای باندې پروت دی. ټیک ده، او دې علاوه سایز یې څونه دی، سایز یې څونه نیولی. ټیک ده، او ایکسس کوم دی لاست یو چې ایکسس شوی دی په دې باندې ایکسس شوی دی. ټیک ده، دا ټایم باندې. او دې علاوه سمري کې به څو سره چې کوم دی دغه کم کار چې مونږ هلته کې وکړو دا به په سمري کې هم وي. ټیک ده، او چونکې دا پیس ایډوانس دی په دې کې سره دغه بل سیکنډ آپشن دی. ټیک ده، تاسو دا شي چینج کولی شئ د دې ځای نه نارمل په آفس کې به تاسو دا کولی شئ. ها، سیو تمنیل فار آل ورډ ډاکومنټ دې مراد دا دی چې کله مونږ یو ډاکومنټ سیو کړو. ټیک ده، دا دی چې کله زه په دې باندې کلیک کوم. ټیک ده، او ما ته صرف دونه پته لګي چې دا د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دی. ټیک ده، خو ما ته چې کوم په دې کې دننه سري د هغې پکچر نه ښکاري، مونږ وایو چې یاره مونږ ته د هغې پکچر ښکاري، د هغې لپاره مونږ څه کوو، مونږ وایو چې یاره دلته کې زموږ سره څه ایډوانس آپشن ته راشه او دلته کې سیو تمنیل فار آل ورډ ډاکومنټ دی دا مې سیو کوم. و چې کله چینجز ما سیو کړه خپل او دلته کې رالم چې کله زه دا ډاکومنټ چې ما کوم کولو کړی تاریخ 2 دی، تاریخ 2 ډاکومنټ ته چې کله رالم نو تاسو سره ښکاري چې کوم دننه ډاکومنټ چې دی تاسو د هغې شکل بدل شو. دا سره د دې مونږ پراپرټیز کې سیو تمنیل نه دی والی، نو د مایکروسافټ ورډ هغه آیکن پرې راځي او په دې باندې سره د کوم دی ډاکومنټ هغه کوم افیرنس دی هغه راځي. ټیک ده، ها دا خو زموږ سره سیو تمنیل چې دی سیو تمنیل څه کاري. پراپرټیز ته راځو. په پراپرټیز کې مونږ د ایډوانس پراپرټیز خبره کوله، په هغې کې مونږ سیو تمنیل خبره وکړو چې سیو تمنیل څه کار کوي. چې کله بیا زه په دغې باندې کلیک کوم نو ما سره به د هغې مطابق یو پکچر راځي. ښه،
स्टेटिस्टिक کې به سره چې کوم دی چې کریټ شوی کله دی موډیفاید شوی کله دی اکسس شوی کله دی پرنټډ شوی کله دی ټیک ده دې په باره کې به انفارمیشن بلې په سټیټسټک کې زموږ سره دا معلومات دي چې دې کې څو پیجز یوز شوي دي پیراګراف پکې څو یوز شوي دي لاینز پکې څو یوز شوي دي ورډز پکې څو یوز شوي دي کریکټرز پکې څو یوز شوي وغیره وغیره ښه دې نه علاوه چې کوم دی سسونه دي هغه مونږ کسټم ایډ کولی شو ټیک ده چې مثال کے طور پر چیکډ بای زموږ سره دا چیک شوی دی او پلانکي چیک کړی دی دا په دې ډیټ کمپلیټ شوی دی دا مونږ ایډ کولی شو صحیح ده او د چیک بای مثال کے طور پر علي ٹھیک شو ډیټ کمپلیټډ نه ساري چیک بای مونږ کوله چیک بای مسټر ډاکټر علي او ایډ کو سره کوم کس چې کله انفو ګوري نو هغه ته دلته ښکاري چې چیک بای چې چا چیک کړی دا بوکونه دا هغه چیک کړی دی ډاکټر علي چیک کړی دی دا خو په انفو کې هم خبره کوله ټیک ده چې زموږ سره شو آل پراپرټیز باندې کله زه کلیک کوم نو ما سره به ټول پراپرټیز ښکاره شي